دا ورو سوال کړی دی، د الله دا نومونه په دې دیوالونو باندې لیکل او ځوړندول دا څنګه دي؟ دا مسله مخکې ذکر کړی و څو پیرې، بیا به ذکر کو اهمه ده. ګوره د الله سبحانه وتعالی ښایسته نومونه دي، او دا نومونه الله ځان دپاره په دې ایښودي دي چې په دې باندې الله وپېژندلی شي، او د هغه عظمت، د هغه لویوالی د دې بندګانو په زړونو کې راشي. قرآن کې هم د الله نومونه راغلي، حدیثونو کې هم راغلي دي. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، د الله ښایسته نومونه دي، الله په هغې رابلئ. او د الله بې شماره نومونه دي، صرف یو کم سل نه دي. یو کم سل د یادولو فضیلت صرف راغلی دی بس، چې چا یو کم سل نومونه د الله یاد کړو ځان یې پرې پوه کړو دی به جنت ته ځي. و دې مطلب دا نه چې صرف یو کم سل دي، د الله ډېر نومونه دي، او د دې نومونو به تعظیم کې، قدر به یې کې، احترام به یې کې. او دا خبره د احترام خلاف ته چې ته د الله نوم په دیوالونو باندې لیکي، دا احترام نه دی، دا د احترام خلاف ته. ځکه چې یو سړی ورسره ولګي او د الله نومونه راغستي دي، په نقشو کې جوړ کړي دي یا په دیوال یې لیکلي، په دې باندې دوړه لګي که نه، نور په دې باندې ګندګي لګېدی شي. د وخت د تېرېدو سره د دې نه بعض ټکي هغه وران شي. دغه شان کیدی شي ماشومانان راشي دغه نقشه راولېږئ، کیدی شي نور څه پې ولیکي. نو قرآني آیتونه د الله نومونه د دیوالونو باندې ځوړندولو لپاره نه دي. ګوره دا بدعت دی، که دا په جومات کې او که دا په کور کې. جوماتونو کې هم نه دي پکار. صحابه کرامو دور تابعین یو نم دا نه حسابي چې هغوی دا کارونه کړي چې ته راولږه په دیوالونو باندې صورتونه لیکه. او بیا بعضو څه چل کړی، صرف د خپل بیټک د ښایسته کولو لپاره د آیتونه یې ځوړند کړي، غوټه نقشه به یې راوړي، په هغې به سوره اخلاص، آیت الکرسي دا لیکلي. قرآن دې دپاره نه چې دیوالونو ته واچوه، او نه دې دپاره دی چې د انسانانو غاړو ته یې واچوه، تعویضونه ته یې جوړ کړه. قرآن دې دپاره دی چې سوچ پکې وکړه، فکر وکړه، تلاوت یې وکړه، عمل پې وکړه. دې دپاره الله قرآن را لېږلی دی. د الله دا نومونه د دې دپاره نه چې ته به دیوالونه ښایسته کړې، یا تا په ګاډو باندې لیکلي یا الله، په ګاډي باندې لیکلي که نه لیکلي؟ ښه په دې ګاډي کې به دنه سندرې لګېدلي، دا بې ادبي نه ده. د الله نوم د دې ګاډي اکسیډنټ وشي، دغه د الله نوم چې پې لیکلی شوی د هغه ګډوډ شي، دا بې ادبي نه ده. او که چېرته موږ ته څوک ووایي چې ستا د پلار او د نیکه دا نوم داسې په دیوال لیکمه، عام دیوال باندې، موږ ته بې ادبي کې ولې زما د پلار او د نیکه نوم دې ته پاتې شوی، ته په دیوالونو او په ګاډو باندې هسې لیکه، دا خو بې ادبي کې ته د هغه. نو څنګه د الله نوم او د الله د اوچت او پاک نومونه هغې نه موږ نقشې جوړې کړو او دیوالونه پې ښایسته کوو او په ګاډو یې لیکو، دا غیر شرعي کار دی. د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. والله اعلم.